د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. له هغې وروسته چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې شوي په پراخ کچه غبرګونونه ورته ښودل شوي وو په هغه فرمان کې چې د نجونو د زده کړو د ممنوعیت پکې اعلان شوی و، دغه ممنوعیت تر امر ثاني پورې معلق شوی و. اوس د افغانستان اسلامي امارت د کانونو او پترولیم وزارت وزیر مولوي شهاب الدین دلاور په یو مرکه کې ویلي چې تر راتلونکي حمل میاشته پورې به د نجونو ښوونځي خلاص شي. ښاغلي دلاور په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د نجونو ښوونځي همدارنګه پوهنتونونه دغه ټول مسایلو ته به تر راتلونکي حمله پورې یوه داسې لاره وسنجول شي چې هم له شریعت او هم له افغاني دود او کلتور سره برابره وي. هغه همدا ډول زیاته کړې ده چې د ژمي په موسم کې د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي او په داسې وخت کې د پوهنتون بندېدل ډیره د تشویش خبره نه ده، ځکه تر راتلونکي حمل میاشتې پورې به یو داسې تصمیم ونیول شي چې هغه به له هر اړخه جامع وي. ښاغلي شهاب الدین دلاور زیاته کړه خپل دغه خدا د شی د تعلیم تربیه باره کې او ابتدایي مکاتب دي که ثانوي مکاتب دي که پوهنتونونه دي دې باره کې انشاءالله د ماده د شی دې باره کې به زر تصمیم ونیول شي او د امیر مین صاحب حفظه الله له طرف نه کوم فرمان هم صادر شوی ده، امر ثاني پکې یاد شوی ده او فی الحال دا وخت هم داسې ده چې تر حمله پورې موږ تاسې اکثر ولایتونو کې رخصتي وختونه دي، یعنې پوهنتونونه هم رخصت دي او ثانوي مکتبونه لیسې رخصت دي، ابتدایي مکاتب هم رخصت دي. تر حمل پورې به انشاءالله داسې یو تصمیم ونیول شي چې هغه به د شریعت سره مطابق وي او له عنعنات افغانیو سره مطابق وي، هم په باره د لیسو کې هم په ابتدایو کې هم د پوهنتونو باره کې. همدارنګه مولوي شهاب الدین دلاور له دې څخه مخکې هم ویلي وو چې نجونو د کار او تعلیم حق لري. هغه په ډېر واضح او صریحو ټکو کې ویلي وو چې نجونې د الفبا سپارې څخه تر بخاري شریف پورې د تعلیم حق لري، همدارنګه له لومړي ټولګي څخه تر دکتورا پورې د تعلیم حق لري. ښاغلي شهاب الدین دلاور پر خپلو خبرو کې یوازینی شرط چې د نجونو تعلیم ته ایښی هغه مخلوط تعلیم ده. هغه د مثال په ډول ویلي چې مخلوط تعلیم نه په سعودي کې شته او نه هم په قطر کې، چیرې د نجونو د اسلامي مقرراتو او افغاني قانوناتو سره سم د تعلیم حق دا اوس خویندو المانو پوښتنه وکړه، تعلیم د ښځې حق ده له اول صنف نه نیولې له بغدادي قاعدې نه نیولې تر بخاري شریفو پورې تر دکتورا پورې، خو له اسلامي مقرراتو سره سم. مختلط مخلوط تعلیم بنئی دا نه په قطر کې شته، نه په سعودي کې شته، نه په نور اسلامي مهمو ملکونو کې شته. د اسلامي مقررات افغاني عنعناتو سره هم د کار کولو حق، دا ټول حقوق لري. له خپل نفس مال او ابرو څخه د دفاع حق، هره ښځه هره خور د موږ حق لري چې له ځانه دفاع وکړي د مال له ابرو نه. ستا د خوږې مینې دعا غواړم اظهار کوما چې شونډې وسپړم نو ستا د نوم اقرار کوما چې